السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید لرم چې ټول راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. نو ملګرو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسې نن دا زده کوو چې څوک موږ ته فرینډ ریکویسټ رالیږلی شي یا سینډ کولی شي. هغه څوک به موږ اوس ګورو دلته یا پبلیک وي یا به فرینډ وي. پبلیک هغه وي چې موږ ته فیسبوک کې څومره خلک دي هم موږ ته فرینډ ریکویسټ رالیږلی شي. فرینډ هغه دي چې موږ سره ملګري دي، هغه ملګري څوک دي هغه موږ ته فرینډ ریکویسټ راستولی. نو بالکل ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو که تاسې زموږ چینل ته په اول ځل راغلي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ضرور لایک کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به راشئ خپل فیسبوک ته چې کله خلاص کړو نو دوستانو د کوم چې کوم 3 ډاټ کوم نشان دی په دغه باندې به کلیک وکړئ. 3 ډاټ کوم نشان دی په دغه باندې چې کله کلیک کوو نو دوستانو لاندې به راشئ دلته لیکلي دي سیټینګ اینډ پریویسي. سیټینګ اینډ پریویسي په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کله کلیک کوو نو دوستانو دلته بله یو مینیو خلاصه شوه، دلته لیکلي دي سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. سیټینګز باندې چې کله کلیک کوو نو دوستانو دا ګوره اول نمبر دی پاس لیکلي دي پروفایل سیټینګز. پروفایل سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. پروفایل سیټینګز باندې چې کله کلیک کوو نو دوستانو دا ګوره اول نمبر بیا دی پروفایل پریویسي. پروفایل پریویسي لیکلی دی په دغه باندې به کلیک وکړئ. پروفایل پریویسي لاندې لیکلی دی کنټرول هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ ټو کنټرول اینډ ویو یور پروفایل. په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کله کلیک کوو نو دوستانو لاندې به راشئ دلته لیکلی دی هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ. نو بالکل هغه دی څوک تا ته د ملګري کېدو فرینډ ریکویسټ راستولی شي. نو بالکل دغه اسانه طریقه ده. نو په دغه باندې به اوس کلیک وکړئ. چې کله د کلیک په وکړو نو دلته ګوره 2 آپشن دي، یو پبلیک دی یو فرینډ دی. پبلیک هغه وي چې فیسبوک کې څومره خلک هم دي چې څومره خلک فیسبوک استعمالوي نو تا ته فرینډ ریکویسټ رالیږلی شي. نو فرینډ هغه دي چې ستا ملګري وي، تا سره فیسبوک کې فرینډ وي چې تا سره فرینډ وي نو هغو کسانو سره نور هغو ملګري فرینډ وي نو هغه تا ته د فرینډ ریکویسټ رالیږلی شي. نو بالکل ډېر اسانه طریقه ده دوستانو. نو که تاسې زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې دوستانو ښه وخت.